د ایران د پارلماني چارو مرستیال وزیر له متقي سره د ترانزیت پر زیاتېدو خبرې کړي. د ایران د بهرنۍ چارو د کونسلي او پارلماني چارو مرستیال وزیر پرون په کابل کې د طالبان د حکومت د بهرنۍ چارو له سرپرست وزیر سره د دوو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت پر زیاتېدو خبرې کړي. دا په یوه اونۍ کې دریم ایرانی چارواکی دی چې کابل ته په سفر دی. تېره اونۍ د ایران د انرژۍ وزیر علي اکبر مهرابیان او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسین کاظمي قومي کابل ته تللی و او له طالب چارواکو سره د اوبو په اړه خبرې کړې وې. د طالبان د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت یو بیان حافظ احمد تکل په دې اړه وویل. ښاغلي بیګدلي څرګنده کړه چې وروسته له دې به په افغانستان کې د ایران ټولې کونسلګرۍ اړمنو افغانانو ته ویزې په عاجل ډول اجرا کوي. نوموړي زیاته کړه چې د ویزو په عاجل ډول اجرا به وکولی شي چې ایران ته د افغانانو د غیر قانوني تګ په مخنیوي کې مرسته وکړي او په تګ راتګ کې به سهولت رامنځته شي. ښاغلی تکل وایي چې د ایران دا اقدام به په دغه هیواد کې له میشتو کارګرو افغانانو سره د قانوني استوګنې په برخه کې مرسته وکړي. د په وینا امیر خان متقي له ښاغلي بیګدلي څخه وغوښتل چې په ایران کې افغانانو ته د کارموندنې په برخه کې هم همکاري وکړي.